السلام علیکم ګرانو لیدونکو، ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو، په نننۍ ویډیو کې به هم د افغانستان د کرکټ د ملي او همداشان 19 کلنې ملي لوبډلې د روانو لوبو په هکله پوره معلومات درکړم. ورسره به د افغانستان د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي مجیب الرحمن په اړه هم معلومات درکړم. ویډیو را سره تر پای وګورئ، خو تر هغې مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. لومړی هم د افغان ملي 19 کلنې لوبډلې په هکله. افغان ملي 19 کلنه لوبډله په ساوت افریقا کې په 3 اړخیزه لوبو کې لوبیږي. افغان ملي 19 کلنه لوبډله په 3 اړخیزه لوبو کې د ساوت افریقا او هندوستان سره په دې سیریز کې ګډون لري. تر دا مهاله افغان ملي 19 کلنې لوبډلې 2 لوبې د دې سیریز ترسره کړې، چې لومړی لوبه یې د هندوستان په وړاندې او دوهمه هم د ساوت افریقا په وړاندې وه. افغان ملي 19 کلنې لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې له هندوستان څخه ماتې ومنله، خو په دویمه لوبه کې یې ساوت افریقا ته ماته ورکړه. اوس هم د افغانستان د ملي لوبډلې په هکله. افغان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې د کوربه متحده عربي اماراتو په وړاندې د 3 اوریزو لوبو په لړۍ کې لوبیږي. افغان ملي لوبډلې تر دا مهال 2 لوبې ترسره کړې، چې لومړۍ لوبه افغانستان په لوړ توپیر له متحده عربي اماراتو څخه وګټله، خو په دوهمه لوبه کې متحده عربي امارات لوبډله وتوانېده چې افغانستان ته ماته ورکړي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ به د دې سیریز یا هم د دې لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره شي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبلړۍ تر دا مهال مساوي ده. او اوس هم د افغانستان د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي مجیب الرحمن په اړه. مجیب الرحمن 13 ورځ له بیګ باش په لوبو کې له لوبو کولو څخه منع شو. افغان کرکټ بورډ د افغانستان په 3 لوبغاړو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې د بهرنیو لیګونو د کولو بندیز لګولی و، چې دا پریکړه په استرالیا کې په لومړي ځل په مجیب الرحمن باندې د خپلې لوبډلې له لوري عملي شوه. هغه ته یې لوبډلې اجازه ورنه کړه چې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې ولوبیږي، او نه لوبېدلې د افغانستان د کرکټ بورډ پریکړه یاده کړې وه. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو سره لایک او خپل نظر هم را سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټول ته ښه وخت.